د کورنۍ چارو وزارت اړوند د مخابري او ټکنالوژي ریاست له روزنیز ورکشاپ څخه یو 80 تنه فارغ شول. د افغانستان اسلامي امارت ته خدمت کوم. یادو فارغ شویو کسانو د کمپیوټر، امنیتي کیمرو او مخابري په برخه کې د یوې میاشتې په لړ کې خپل مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او نن یې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. غونډې ته د یاد ریاست نظامی مرستیال انجینر عزیز الرحمن صلاح الدین خبرې وکړي او فارغ شویو منصوبین یې خپلو راتلونکو دندو ته ځیر کړل. دغه ځل چې کومه د فراغت غونډه ده دغه کې تاسو 80 کسان فارغیږئ. نو نظام هلته جوړیږي چې څو وخت د موږ تاسو ملګري ښه مسلکي وي، هم په مخابره کې مسلکي وي، هم په کمپیوټر کې مسلکي وي، هم په کمرو کې مسلکي وي، هم نور نظامي شیان دي که سلاوي دي مختلف شیان دي چې هغه یې ښه زده کړي وي. نو دلته اوس دغه دوره جوړه شوې ده، په دغه کې خو تاسو کمپیوټر مو ووایه، کمره مو وویله او په مخابره به هم انشاءالله څه نه څه پوه شوي ووایم. نو تاسو خو اوس دغه ځای نه فارغېږئ، ځئ خپلو ځایو ته. نو مخابره هم چې کومه زده کړه دغه نه باید ښه استفاده وکړئ. که چیرې تاسو مخابرې ښې زده کړې وي، دغه نه ښه کار واخلئ، هر وخت ویښ وئ. نو که چیرته یو پیښه کېږي تاسو زر سره خبرولی شئ. د دښمن چې کوم یا نور غله دي، کوته طریقان دي یا داعشیان دي یا مقاومتیان دي، که هغه چېرته څه مشکل جوړ کړي نو موږ تاسو یې په وخت باندې انشاءالله هغه د هغه مخه نیولی شو، هغه مجرم هغه کس نیولی شو. د فارغ شویو منصوبینو په استازیتوب یوه ګډونوال هم خبرې وکړي او د ښوونکو له هڅو یې د زده کړو په دوره کې مننه وکړه. تخنیک په وخت کې د ټکنالوژۍ په وخت کې مخته یوسو. د خپلو امیران نه منندوی یم چې د ابتدایه وخت کې موږ ته ډېر د پام وړ خدمتونه یې موږ ته وړاندې کړل او موږ ته دا زمینه مساعده کړه چې موږ وکولی شو چې خپل دا درسونه او خپل علم کې خپل تعلیم کې اضافهګي راولو او انشاءالله ډاډ ورکړو خپل عوامو ته خپل چې موږ د ملت خادمان او انشاءالله د دوی په حضور کې موږ الله په وړاندې خدمت کوو انشاءالله.